چې څوک نه څوک وایي چې یو ګوټو په خو یې راکړی وې که نه یو ګوټو په پام ته تاره ناست دی ما دې غمونه په سر اخیستي پاسه که نه یو خو چې دې کور ته راننوځې او دې ښځې سر تړلي که نه نو په دې زړه باندې تیاره راشي دومره داسې د مرګ په خوب بودله تا دا خوب پوره کېږي خو نه یا خدای دې تباه نه که زه مرمه او ته وایي پاڅه خدای دې تا تباه کړي ما ولې تباه کړې وایي زه ته خوښ یم تباه یې تباه شومه تباه ومه نور هم تباه شوم یې سړیه مړمه وایي ملا مې ماتېږي کوم دې زمونږ دونه قسمت کوم دې چې تا نه خدای پاک په دې شین اسمان بېغمه کړي وایي مړه به شمه خوشحاله به شي بیا به د ګوټو په پام ته دار ناستې څوک بله ګوټو به هم نه درکوي زما ارمان بله درشي خو بیا به زه نه یم یاره د اوبه هم نسکم خو تا نه مې د خدای خلاص کړي اوس دې بیا څه مکر چورو کړی څه چل دمانې شوی دی خدای دې تباه نه که هغه شیبر ته به راباندې راغلی وجود مې ماتېږي وایي مړوندونه سهار وخته به ته لا کله روغه شوې تا نه خو ما بله دوی راوړې که نه چې نه خورې اوس څه وکړم په زور یې در واړم هغه بېکاره دوی دې راوړې د خدای دې بېخونه باسي یو شان هغه دوی زه اچوم او هغې سره خو ځاڼو خو ښه نه شومه اوس په قهر د مولا اخته نه شي نو دا ما کور خو نه ده جوړه کړې خو دغه ډاکټر نه هغه خو 3,000 روپۍ د ما نه واخېستې ته داسې کار وکړه چې ډاکټر له مې بوځه ښه نه یم چې دې مړه شوي به یم گاڑی ماڑی راوله ډاکټر له مې ورته او دې د زوره څه خبرې ګاډی راوله ګاډی خو ځان له 300 روپۍ غواړي په سړک ته ستا دا پیسو لګي خلک دا پیسه ګټي نه سره پاره د ښځې بچو دپاره هغه چې څه د ښځې کې سړی ولګي که نه نو ستا را پیسې دا خواصې لکه سیند ته چې مې وغورځولې ان ولې زه بد زه یم یا زه ویڼې یم چې ما ته یې راوغورځوې نو ضایع به شي ښه دا خوله دې بند کړه ګیرې بندو مې ده زه که د رشته دپاره راولم خو پیدا نه شي خو راځه په نورو بازو که نه زه به په مزه مزه بازو خو دغه ځای دی که نه راځه اوس په تا له بېله رشته او ګاډې کوم شل ځله مې ته ویلې ګوره چې را پرهېز کوه ته څه خبرې پرېزه دا ګورې نه چې زم داسې ګډاډ خورم او بریانۍ مریانۍ خورم خو څه دي مونږ کره خو د ساګ نه علاوه نور څه وینه ساګ او الوګان دا ټول غریبانان هم دغه ساګ الوګان خوري ورشه ورته وګوره د مخ نه چې کوم دی وینې ساتي او تا ورځ ورځه بس تا ته یې ورته جارو ډکې ده نه جوړ شي هغه پړون یا برقه راله راواله او د سره داسې لاړه شم ښه څه وکړم اوس پړې مې بورخې به هم نه پسې ده ګرځوم ورته راویله که نه د پاڅېدو نه یم هڅه کېنه چې ځان له رالم ته هغه جابر انساني ستاړو په ما باندې زړه د جابر خودما زما چې وخت ماشاءالله داسې ځواني مې وه چې دوه منې د بوجۍ به مې څلور په ترخ کې اوچتولې ته په ما ولې نه خفه کېږې زه خو ستا ښځه یم زه دشمن خو دې نه یم نو ولې زه د دشمن یم نه نو ما خو تا ته دشمن نه دي ویلي خو ستا هر وخت زمری د بریتون ویلي سترګې مه روباسه خو زر کوه چینچي به دې کړی وې که نو پیادل روان کړی یم راته ده چې ډوډۍ نه خو ځان نوره څه وکړه بس روټۍ غم یې ورسره چینچي به دې کړی زه پیادل نه شم درې زه ستړی یم زه دلته کېناستم بس چینچي وکړه په هره طریقه یا چشمانو سره م ژوند دی نو په دې پټو کې د اوس چینچي کوم ځای نه راولم زه خبره کوم داسې وکړه که نه چې ماما کله ډېر وخت پس ځو یو ښکلې 2 کاټنې بوتلو راواله څنګه مې یو 2 کاټنې د بوتلو راواله ښه بوتلې راوبولو راځه مخکې دوکان کې به راولو راځه مخکې شه راځه ډېر وخت وشو یاره د نهي کېنولی یم او هېڅ پته یې نه لګي یار په انتظار یې وچ کړم ټیم ډېر ولګي نو یو کس راغی څنګه دې ټایم ولګېد یار زه دلته کېنولی یم او ستا پته نه لګي یار زما خلک ډېر دي څه ډول نو ډېر دی نو خلک بیا نه کېنوي که نه یار سوري ته ناست په نور هم نه انور ناست یم او وچ پې کړم دا سر یاره شاپر دی راپسې راوړو یار کپړې نه وې دوکان ته به راغلی پکې دوکان ته به راغلی وې یاره ټایم در سره نه یو بس دوکان ته به راغلی وې خبرې مه کوئ وینې ما له کسان اختراله واړه که صحیح اختراله واړه کوي ومې نه شرمې ما له کسان دي ته نیان دي ځه نیان ډېر نه اوس به درځه ځمه ځې خو دا کار حاله وکړه بس شا به درکوه ناوخته دی خبرې ډېرې مه کوه صحیح کار کوه هلکه وال به نه کې ګورې
بل طرف ته تاسو کې السلام علیکم دا ورته خزرې ته وکړي دا ولې اختواله کې کته پکې خرابې هغه دا طرفونه لګواله دله بیا وکړي لو کاش نه یم دا ګوتې خو نه تاو کو لا ولا کو زو ولې د ضروري مکو دا ضروري دی یار مرګري په ما ته نه مرګري خبره نه راځي ضروري ما خیر دې پهله زرا غلیا دا خبره شو لګا د شکار دا کو استاد زرا غلیا مته پیسې یو چکر وخه او راځه به زما کار بشي زه له پیسې نه درکو نو زه له کاغذونه درکو خبره ولا ما شرخته ولا ټیک ده صحیح ده ورګه زولم اوس په اول کې دا طرف ستا کو دا سورک ستا کو سپین زما او سپین زما سپین ستا او حق دې زما روخه تو دا بس بیا راځه تو خو کینچی لگا چلے استاد یہ وال ډیر کې په ایماندار مچان دب کیوبا مچان نه اوس که ته مچان شړې کو اختوا وکي بس ها او دا پلاستیک د شاده کوټې د سر نه راکوس کړی دی پیسې راکړه 100 روپۍ شي 500 روپۍ ولې ما ته نوې سر لګاو چې 500 روپۍ درکړم نه سم ملي پکې درانه راځي پکې درانه پکې کم دي دي دا او پکې هم کم دي خپل کڅ ولان کړو خو نو نه 500 روپۍ راکړه هغه تعالی څه درکول دوه چکې ګوړه دل نه درکوله یو څه دې ګوره خبره نه 500 روپۍ راکړه 500 روپۍ خو خلک هغه شاله ورکوي چې پوډري وسره به ولست پاتې زه خو بوز نیر کې لام بابا نه په دې کې نه دا نو دا څنګه دې نه دا خدایا ولې نه راځي دا بس لانجې کوي خدای ست چې دا سر د بدل دوړو لکما ولې مازري خراب شي څه شو ولې ځاړې ما دا زم کما ټانګه کېږي داسې بس بري نه جوړی ما څه منی ما دا یوازې ته نه جوړې زم نه جوړم کنه په تو بیان باندې ګرځم نه تو نه جوړه کېدې ته خو سم تمې تاسو د ښځو د مکر نه دی هغسې وي د یو ویښته د لاندې سل مکرې د ښځې ولې تاسو سړي تاسو زموږ نه زیات یې یې سړیا چېرته کینچي منچي به دې کړی وې ما نه خو نور تګ نه کېږي په دې لاره به دې وړي راپروت دی ما ها چینچي دلو کوم هغه ډاکټر نیکله به مې پیسې هغه به م قرض ورکوم خلک یې ګټي چاله ستا یې داسې مزدوري په شپه کو لګي چې تی په ما باندې ونه لګې په دغه ځای راتاو شه کو به دې راپورې وتې شي دا یې زما خو خپه داسې کېږي نه وي ته نور هم ورسره اکټینګ ټور وکړې راکړه لاسه زما ملا ماتېږي پختې مې داسې دردونه کوي خو ته زما نه څه خبرې خدای دې تا نه جوړه کړي نو زه به بیا تا ته ووایم ګوګو در نه کوم خورا خدای یو وخت شپږ ډوډۍ خوري خو زه داریان یم چې راته ولې نه ښه کېږي خو د عمل دې خراب دی عمل ستا په کور کې مې اوس عمل خراب شو که نه دا ستا عمل ده چې سم دی ای ښی نو یاره دا څه ټایم شو دا قیمتانې به مې وړل غواړي تېره کولې ده ای لکه پلاره راوځه که نه د خدای بنده 2 ګنټې دې پکې تېرې کړې خدای یو د ده نه ډېر تنګ شو یار پارسل خو دې ځای ته نه دی رسولې دا پې واړه په دې بنده
دا دې سلامه کړې ده 2 ګنټې دې دننه تېرې کړې راځه چې خېچانې بولو مړه کینه دغلته ځان پښتون رانه شو دا تاسو کول دونه ټیم خو څوک په باتروم کې نه اړې سره خوړلې بیګا نیګانه لچې خوړلې الوچې نه ته خو مشر سړی یو نه ولچې خورې به دغلته پکې پروتي تا دې ګرمي نه ما خو په دې غرض ویل چې ګرمي دې ونه وای تا دې او یا سره زیلته نه یاسر زیلا هلته په خپله ورشه هلته زنانه ډېرې دي او زه کې مزه بد لګم زه ته مشر سړی دا نڅا ته رانه کوي دوله جلو اسلام زیلته نه بس مجال بیکار نه کې امې دې سره کې وایو دله ته خالدو جاته مراد پیسې درکړې وي او پیسې هغه مونږ ډېر سخت یو یو جا خمارم دي نه ما ځه خو دی یاسر دی که په خپله ورشه نه ځنه او کار ولا په خپله وکړه زنانه دي ورکړې ډېرې زیاتې او مونږ خو هلکان یو هسې نه چېرته نظر هم ته چې رانه ته مه ګوره که ته چې دغه ته ګوره نو دغه ته خو تا ټول عمر کتل سرې ته جوړ کړل زه ته چې ما نظر کار نه کوي کمزور یم دیني ملکې مه وایو زه وایم چې دا قینچیانې یو سمه او ته یې خو ناوخته دی او بس تېرې کړم او زه به راځم ته ورشه اوس دغه دي که یاسر دي زه نشم ورتېږه ته ته لاړ شه نن ته لاړ شه ښې دا خو دې خرابه نه ده نن ته لاړ شه ځه ښه زه به ورشم صحیح ده وګورې دا خپې اوچتې راله پردي جوار د غون معده کو اوس به د زمیندار پر سر باندې وړو ستا دپاره مې د سړیتوب ما تا ته وی چې دې ډاکټر له ما مه بوځه چاته دې پتا ته به دې بوتلې وې همدې ډاکټر له دې بوتلم پرېږده چې کور ته مې بوځې دا څه هلته ورشه دومره رش دی چې په 2 ګنټو کې خو د نمبر نه راځي سرکاري هسپتالونه خو کار پکې ښه کوي خو چې کوي یې دا ډاکټر چې به نو اوس ته ما کوم خوا بوځي تا خو بیا زه کور ته دې مخه راکړې ده نو اوس چې ډاکټر نه و نو زه څه وکړم کور کې به ته وایي موي واچې د پیناډال ګولۍ به واچې یا خدای مې دې مړه کړي خدای مې دې مړه کړي چې ته خوشحالې ته تا ته کور خالي شي ته خو غواړې دا چې دا خدای والي او زه بله راولم وایم ستا چې د مرګ داسې ارمان دی خدای ته خو یې والې یا رب العالمین او یا ما کون که یا دا ښځه واخلې دا نه وی چې خدای یا ما کون کړي او یا دا ښځه مې کونډه کړي